الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. په مجلس کې درانه علما، معزز سپینږیري او ځوانانو وروڼو ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا د ستر رب عظیم او ستر احسان دی په موږ باندې چې موږ ته یې په دې مبارکه شپه کې دا توفیق راکړ چې په دې مقدس مکان کې او په دې الهي معبدګاه کې سره راټول شو، د ستر رب د عظیم کلام ختم وکړو او د دې ترڅنګ هغه اعمال ترسره کړو چې په واقعي بڼه باندې چې کوم ثوابونه د قدر د شپې الله تعالی او رسول صلی الله علیه وسلم بیان کړي، د هغو وړ او مستحق وګرځو. ستر رب دې موږ او تاسې نه محروموي. د روژې مبارکه میاشت په 3 لسیزو باندې ویشل شوې ده. لومړنۍ لسیزه هم تیره شوه، دویمه لسیزه هم تیره شوه، دریمه لسیزه ده او د دریمې لسیزې هم څو محدودې شپې او ورځې پاتې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژې لومړنۍ لسیزه دا د الله رحمت ده. په دې هیله چې زموږ ستر رب موږ او تاسې په خپل رحمت کې رانغاړلي اوسو. دویمه لسیزه مغفرت ده. له پروردګار څخه مو دا امید او هیله ده چې په دویمه لسیزه کې موږ او تاسو ته بښنه کړې اوسي. او دریمه لسیزه یې هغه لسیزه ده چې په دې کې الله تعالی خپل ګنهګار بندگان د جهنم د اوره خلاصوي او جنت ته داخلوي. نو تاسو ټول نیکبخته یاست، تاسو خوشبخته یاست چې په دې وروستۍ لسیزه کې په دې مبارکه شپه کې د الله په کور کې راټول یاست. د الله د کلام ختم مو وکړ او په دې امید سره راټول یاست چې الله مو د جهنم نه خلاص کړي او الله مو جنت ته داخل کړي. په کوم نیت باندې چې نن شپه
منګ او تاسو قدم ایښی دې مسجد ته راغلي یو. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو د نیت مطابق منګ او تاسو سره فیصله وکړي. او مایوسه کېږئ مه ناهیلي کېږئ. که ته هر څومره ګناهګار یې، که تا هر څومره د الله له حکمونو سرغړونه کړې، خو ستا د ګناهونو د بښنې لپاره الله داسې شپې پیدا کړي. ستا د ګناهونو د بښنې لپاره الله په کال کې داسې یوه میاشت هم پیدا کړې ده. ناهیلی کېږه مه، ځکه ستا د ګناهونو څخه د الله مغفرت ډېر پراخ او ډېر وسیع دی. لا تقنطوا من رحمت الله. الله مونږ ته وایي چې د الله له رحمت نه مه ناامیده کېږي. دا به نه وایي چې زه ډېر ګناهګار یم، په دې یوه شپه کې به څه وشي چې لاړ شم مسجد کې کښېنم، د قرآن کریم ختم وکړم، یا 10 رکاته 20 رکاته نفل وکړم، په دې یوه شپه کې به څه وشي؟ ما ډېر ګناهونه کړي دي. نه، الله درته وایي چې لا تقنطوا من رحمت الله. د الله له رحمت څخه مه ناهیلی کېږه. ولې؟ دا تا ګناهګار ته الله وایي چې ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله دې ټول ګناهونه معاف کړي. نو کله دې چې ستر رب ټول ګناهونه معاف کوي، نو تا چې څومره ګناهونه کړي دي مایوسه کېږه مه، ناهیلی کېږه مه چې زه ګناهګار یم، په دې یوه شپه کې به څه وشي چې لاړ شم مسجد کې کښېنم، د علماو خبرې واورم یا د قرآن کریم تلاوت وکړم. نه، مه ناهیلی کېږه. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله ټول ګناهونه بخښي. مخکې جناب مولوي صاحب درته یادونه وکړه، او الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي لیلة القدر خیر من الف شهر. د قدر شپه په وروستۍ لسیزه کې ده، بیا په وروستۍ لسیزه کې په کاک شپو کې ده، او د اکثرو صحابه و کرامو قول دا دی چې د قدر شپه هغه د روژې د مبارکې میاشتې 28مه شپه ده چې نن شپه. ما ځان سره دلته څه لږ حساب وکړه، ځان سره مې ولیک. 1000 میاشتې تقریبا 83 کاله کېږي، څه کم و زیات. نو په دې یوه شپه کې چې ته د الله تعالی عبادت کوې، دا داسې ده لکه چې تا 83 کاله د خپل ستر رب عبادت کړی اوسېږي. او دا الله نه دی ویلي چې 1000 د 1000 میاشتو برابر ده، نه، خیر من الف شهر، له 1000 میاشتو هم غوره ده دا شپه. دا چې څومره غوره ده هغه زمونږ په عقل کې نه ځایږي چې څونه غوره ده. او د دې شپې 1 ساعت داسې دی لکه 9 کاله. دا تقسیم دی چې ما کړی. په دې شپه کې چې ته 1 ساعت د الله تعالی عبادت کوې، داسې دی لکه 9 کاله دی چې د خپل ستر رب ته سر په سجده کې کوي او د خپل ستر رب عبادت دې کړی. او د دې شپې 1 دقیقه برابره ده د 55 ورځو سره. په دې شپه کې چې ته 1 دقیقه د الله عبادت کوې، داسې دی لکه 55 ورځې دی چې د الله عبادت کوي. او د دې شپې 1 ثانیه برابره ده د 22 ساعتو سره. 1 ثانیه چې د الله عبادت کوې، الله تعالی د 22 ساعتونو اجر او ثواب تاته درکوي، چې تقریبا 1 شپه او 1 ورځ. نو ځکه الله تعالی خپلو بندګانو ته دا وایي چې لا تقنطوا من رحمت الله. د الله له رحمت څخه مه ناهیلي کېږئ. ولې؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. ځکه چې الله تعالی ټول ګناهونه معاف